السلام علیکم. زه یم واجد الله. تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. د 15 تاریخ باندې چې پاکستان تحریک انصاف کومه د احتجاج اعلان کړی دی، د هغې په حوالې سره نن پاکستان تحریک انصاف ته یو سره کرښه راښکودی شوې ده او پاکستان تحریک انصاف ته د اسټبلیشمنټ د طرف نه، د مقتدره د طرف نه یو واضح میسج ورکړی شوی دی چې دا شیزونه به تاسو سره کېږي که چېرته تاسو دا غلطیانې وکړئ. ځکه چې پرون موږ لیدلي وو چې د پاکستان تحریک انصاف چې کومه موجوده لیډرشپ دی د هغې په حوالې سره خبرونه مخې ته دا راغلي وو چې په دا موجوده لیډرشپ کې ډېر داسې کسان دي چې هغه د دې احتجاج خلاف دي او هغه غواړي چې دا احتجاج دي په اسلام آباد کې ونه شي او هغوی چې کومه دی موجوده چې کومه نظام دی، سیستم دی او لیډرشپ دی، دوی ته هغوی ګارنټي ورکړله چې د سمیټ په دوران کې به دوی د اسلام آباد رخ نه کوي، اسلام آباد کې به د احتجاج نه کوي. یعنې دا خبره مخې ته راغلی وو. خو د دې سره سره زه تاسو ته دا هم وایم چې مراد سعید صاحب ویلي وو چې زه خو په سیستم باندې هم یقین لرم، په نظام باندې هم یقین لرم، په ډیسپلین باندې هم یقین لرم. د ډیسپلین نه بغیر پارټیانې او تنظیمونه نه چلېږي. خو هغې ویل چې نن دا هر څه زما د قائد عمران خان صاحب په سر باندې راغلي دي، د هغې د ژوند او د صحت مسله ده. که چېرته د هغوی سره زموږ ملاقات ونه شه نو زه به لکه په ما باندې خو د پارټۍ د طرف نه پابندي ده چې زه په منظریام باندې را نه شم، خو زه به ډي چوک ته راځم او د ځان سره به خپل کسان راولم او هلته به احتجاج کوم. د هغې نه بعد په پاکستان تحریک انصاف باندې یو پریشر بلډ شو او دغه پریشر د وجې نه پاکستان تحریک انصاف د 15 تاریخ په ډي چوک باندې د احتجاج کال ورکړی دی. د دې سره سره درته دا هم وایم چې علي خان او رزما خان دا اډیاله جیل ته په جوډیشل ریمانډ باندې هم لیږل دي. د دې په حوالې سره ډیټیل زه هم ستاسو مخې ته ږدم. د علي خان او رزما خان په حوالې سره ډیټیل ستاسو مخې ته ږدم. په دې نه اول درته دا وایم چې مراد سعید صاحب په دې موجوده لیډرشپ باندې ډېر زیات زور اچولی دی او ډېر زیات پریشر یې اچولی دی چې تاسو احتجاج وکړئ. یا تاسو سره صرف دوه اپشنې دي، یا به د عمران خان صاحب سره په څه نه څه طریقه باندې ملاقات وکړئ، یا د هغوی د خور ملاقات ورسره وکړئ، یا د ډاکټر عاصم په وجه ورسره وکړئ، یا دویم اپشن ستاسو سره دا ده چې موږ په ډي چوک باندې احتجاج کوو او په ډي چوک کې به دا احتجاج موږ د سمیټ په دوران کې کوو. د هغې د وجې نه د علي ګنډاپور صاحب او د حماد اظهر صاحب په منځ کې یو تلخ کلامي شو ده. یعنې خبرې د دې ډېرې زیاتې سختې شوي دي، یو بل ته ډېرې سختې خبرې کړي دي، هغه به هم ستاسو مخې ته ږدو. او د دې سره سره چې کومه دی د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس امیر فاروق صاحب چې څرنګه فیصله ورکړه، یقینا هغې په دې کې هم خپل کردار ادا کوم چې څرنګه هغوی دا څه وکړو. لاول راځم او د علي خان او رزما خان دا کیس ستاسو مخې ته ږدم، بیا د تلخ کلامۍ او د پاکستان تحریک انصاف په منځ کې چې دا کومه د دې اختلاف دی او په دې باندې دا کومه سوالونه خلک پرته هغه زه ستاسو مخې ته ږدم. علي خان او رزما خان نن استعداد دهشتګردۍ عدالت ته پیش کړی شو. جج طاهر سپیره نه درخواست باندې سماعت وکړو. عمران خان صاحب د خویندو د طرف نه وکیل عثمان ګل او نیاز الله نیازي عدالت ته پیش شو. څه ټایم چې سماعت شروع شو په دغه وخت کې جج طاهر سپیره حکم وکړ چې علي خان او رزما خان د روستم ته راشي. د هغې نه بعد نیاز الله نیازي چې کومه وکیل لري دوی هغوی وویلې چې د 9 اکتوبر حکمنامه دې تاسو زموږ مخې ته ولولئ او هغې ویل چې کومه ریپورټ مخې ته راغلی هغه هم ستاسو مخې ته دی. په هغې باندې ورته جج صاحب ویلې چې تاسو په خپله نورو وکیلانو ته لاره ښیئ او د هغې نه بعد تاسو ګیله کوئ. یعنې هغې ویلې چې دا خبره تاسو مخالف چې کومه وکیل دی هغې نیولې ده چې هغه میګا پون چېرته دی. یعنې هغې ویله چې دا میګا پون دا که چېرته تاسو هغوی ته نه وی ویلي نو هغې ته به د دې څه علم وی. پراسیکیوټر د طرف نه مزید 15 ورځې جسماني ریمانډ چې کومه د استدعا شو ده چې د عمران خان صاحب د دواړو خویندو ته 15 ورځې جسماني ریمانډ ته ورکړی شي. تاسو دلته نه اندازه ولګوئ چې یو زنانه ته 15 ورځې ریمانډ ورکول او هغه زنانه چې د هغې هېڅ قسمه وایلیشن هم نشته، یعنې یو سیاسي قیدیان دي او د هغې سره دا کېږي نو په عمل کې به نور څه نه کېږي. په دې باندې وکیل عثمان ګل ویلې چې هېڅ قسمه سپیشل ګزټ افسر چې کومه د هغې د طرف نه د زنانو د جسماني ریمانډ په حوالې سره هېڅ قسمه درخواست مخې ته نه دی راغلی. د قانون مطابق چې کله دوی ګرفتاره کړی شي، یعنې هر یو شهري چې کله ګرفتار شي نو په 30 ګنټو کې دننه دا عدالت ته پیش کړی کېږي، خو دوی عدالت ته نه دی پیش کړ. په دې هر څه باندې جج طاهر عباس سپیره وویلې که چېرته تاسو ماته دا یو USB ډیوایس راکوئ، هغې ویلې چې عدالت ته هم د دې USB د ډیوایس په حوالې سره معلومات شته او تاسو ته هم اندازه شته
چې د دې باندې موږ انحصار کولای شو او کني شو کولای دا کومه یو اس بي چې تاسو طرف نه موږ ته راکولای کیږي یعنی هغه وکیل عثمان ګل ته ویلې چې ته غواړې چې مزید علي خان او عثمان خان ته ریمانډ ورکما ځکه چې ما ته کوم یو اس بي راکې دا یو اس بي با زموږ کې د ویریفیکیشن لپاره لګم بیا په دې باندې ویریفیکیشن کیږي چې کله په دې ویریفیکیشن وشي دا نه بعد به دا معاملہ دوباره عدالت راځي او داغه پوری بس سو کومه د عمران خان صاحب د دوانه خويندو ته ریمانډ ورکوما وکیل عثمان ګل صاحب ویل چې دا یو اس بي په عدالت کې وچلول شي هغه وته جج چې کومه د جج صاحب د یو اس بي په عدالت کې د لګولو یا د چلولو درخواست کومه د هغه مسترد کو عثمان ګل ته ویلې چې زما عثمان ګل هغه ته ویل زما ټوټل د سونه دلایل دي داغه انحصار صرف او صرف په د یو اس بي باندې دا کومه یو اس بي چې ما عدالت ته ورکړل یعنی چې جسټس صاحب ته ما ورکړل عدالت د علي خان او عثمان خان د ریمانډ توصیه مسترد کا او داغه باوجود دغه دوانه خويندې په جوډیشل ریمانډ باندې اډیاله جیل ته ولېږلې یعنی په کوم ځای کې چې داغه ورور مخکې نه موجود دی عمران خان صاحب او داغه ورنده بشرا بیبي صاحبال ته موجود دي پاکستان تحریک انصاف په موجوده لیډرشپ باندې په لکونو په کروڑو سوالونه چوتیږي او یقینا په دې کې ډېر سوالونه داسې دي چې هغه جایز هم دي چې کوم سوالونه موجوده لیډرشپ کې داغه مخالف چې کوم ګروپ دی هغه کوي یا د پاکستان تحریک انصاف چې کوم موجوده کارکونان دي هغه کوم سوالونه کوي یقینا دا جایز دي پرون دا خبر راغله چې پاکستان تحریک انصاف رهنماګانو دا ګارانټي ورکړله چې د سمټ په دوران کې به په اسلام نه دی په اسلام آباد روح کوي او نه به په اسلام آباد کې اس قسمه احتجاج کوي یعنی دا ګارانټي چې کومه دا نظام او سیستم ته ورکړل شو دا او دا غینه بعد چې پرون جسټس عامر فاروق صاحب کومه فیصله ورکړه نو یقینا دا هر څه چې کومه دا د یو بل سره ملاويږي خو د دې نه مخکې مراد سید صاحب دا خبره کړو چې دا هر څه ټیک دي خو که چې د پارټي ډیسپلین په باندې لازم دی چې د خیال نو ساتم خو که چېرته دا خبره زما د قائد عمران خان صاحب په ژوند باندې او دغه د صحت په حواله سره وي نه زه بیا د ډیسپلین خیال ساتم او نه د هر څه خیال ساتم دا بالای طاق زګدم او زه به ډي چوک تر اعظم د ځان سره کسان راولم او په ډي چوک باندې به زه چې کومه د احتجاج کوم او د دې سره سره خالد خورشید صاحب هم یو سټیټمنټ ورکړی وو داغه نه بعد په پارټي لیډرشپ باندې یو غټ پریشر رااله او د پریشر نه بعد یو د احتجاج په 15 تاریخ باندې د احتجاج اعلان وکړ خو په دې احتجاج په حواله سره چې بیرت سرګوهر صاحب سویل دي هغه تاسو مخ تقدم په دین اول درته زداوې ما سرنګ چې موږ په تیلو باندې په واچو یعنی چې سرنګ موږ په ور باندې تیل واچو او هغه تیل نور مشکلات شي دا رنګ بلال بټو صاحب هم داسې کار کړی دی او بلال بټو صاحب ویلي چې دا یې ترمیم خو موږ د 15 تاریخ نه مخکې هم پاس کولای شو او پارلیمنت هاوس ته راوړی شو او دا موږ د 15 تاریخ نه بعد هم شو او د 15 تاریخ نه بعد هم شو یقینا د دلته دا کار کړی دی چې په ور باندې د پاسه تیل واچي او هغه نور راګرم شي دا رنګ هغه غوښتل چې د پاکستان تحریک انصاف دا کسان نور هم راګرم شي خو د دې هر څه باوجود پرسر کوهن صاحب دا ویل دي چې دا کومه 15 تاریخ دا کال موږ ورکړی دی دا زموږ حتمي فیصله ده او په دې کې چې کومه تبدیلي کېدلی شي پاکستان تحریک انصاف ته دا ویل شو دی چې دا تاسو ریډ لاین دی که چېرته تاسو دا ریډ لاین کراس کو نو یقین وکړئ چې موږ به تاسو سره دا ځل هغه کار وکړو چې په تاریخ کې موږ تاسو سره کوم کار نه وي کړی یعنی 9 مئی به تاسو هیر کوي او د دې نه 9 مئی په آل کې چې دا غینه بعد تاسو سره څه شو دي دا هر څه به تاسو هیر کوي یو نوې کار موږ تاسو سره وکړو چې هغه به تاسو ټول عمر یاد ساتئ په دې هر څه کې سیستم چې کومه ده هغه په دې خبره باندې ځان مطمئن کړی دی چې هر قسمه وسایل د هغې سره موجود دي هغه دا ټوټل وسایل استعمالوي او هغې د طرف نه پاکستان علماء کونسل د طرف نه پاکستان تحریک انصاف د احتجاج ملتوي کېدلو اپیل کړی شوی دی یعنې دې علماء کونسل هم دا ځل نه دی پرېښی هغې ویلي دی چې پاکستان ته کافي عرصې نه یعنې ډېر عمر نه بعد معاشي او خارجي امور کې کامیابي میلاویږي او د میلمنو په موجودګۍ کې احتجاج قابل قبول نه وي یعنې هغه ویلي چې تاسو دا احتجاج چې کوم دی دا تاسو مؤخر کوئ د ډي چوک د احتجاج په حواله سره د علي بن ګنډاپور صاحب مخالفت کړی دی خو د هغې سره تلخ کلامي هم شو د هغې صرف مخالفت نه دی کړی بلکې تر دې حده پورې هغې مخالفت کړی دی چې هغې د یو کس سره یعنې د پنجاب صدر حماد اظهر صاحب سره تلخ کلامۍ ته هم په دې کې تللي پاکستان تحریک انصاف باندې چیرمین سره ملاقات درخواست باندې اسلام آباد های کورټ نه مسترد کېدو نه بعد سیاسي کمیټۍ اجلاس وشو او دا اجلاس چې کوم دی په راتلونکي سیاسي حکمت عملي باندې دې باید دې کې خبرې وشوې متبادله خیال وشو چې آینده به د پاکستان تحریک انصاف او سیاسي حکمت عملي وي ذرایع مطابق پاکستان تحریک انصاف سینئر قیادت د احتجاج حکمت عملي مخالفت کړی دی د هغې وینا دا وه چې په 15 تاریخ باندې موږ ته احتجاج په اسلام آباد کې نه دی کول پکار
ذرائع مطابق پارټي چیرمن برسر ګوهر صاحب برسر صاحب او وزیر اعلی KP ډي چوک باندې د احتجاج مخالفت کړی دی، بلکې حماد اظهر، سلمان اکرم، راجا خالد خورشید سمیت دیگر چې څونه نور قیادت دی د ډي چوک په احتجاج باندې هغوی اصرار کړی دی چې په ډي چوک باندې موږ ته احتجاج کول پکار دي. د ذرایع مطابق د شپې سیاسي کمیټې اجلاس وزیر اعلی امین ګنډاپور صاحب او د سلمان اکرم، راجا او نور چې کوم څومره سیاسي قیادت دی د هغې په منځ کې تلخ کلامي شوده. وزیر اعلی خپل موقف دا اختیار کړی دی چې د عمران خان صاحب د صحت په حوالې سره ما دا اډیاله جیل نه پته کړله او د هغې صحت چې کومه بالکل اوکې دی، یعنې عالم ګنډاپور صاحب د خپل طرف نه د عمران خان صاحب صحت اوکې کړی دی، نه د ډاکټر نه معلومات شوی دی، نه هغه په ذات خود تللی دی، د هغې سره د هغې ملاقات شوی دی، بلکې هغوی د عمران خان صاحب صحت ته بالکل اوکې ویلی دی. دا خو هر څه تاسو وینئ دي چې هغې بیا مزید دا هم ویل دي چې د عمران خان صاحب په صحت په حوالې سره چې څومره خدشات مخکې راغلي دي دا ټوټل غلط دي. په ډي چوک باندې د احتجاج مخالفت هغې ویلې چې زه دا ځکه کوم یعنې یوه وجه خو هغوی دا ویله چې د پارټۍ سره فنډ کمي ده دا ځل، یعنې دا ځل تاسو ووینئ چې اول ځل د پاکستان تحریک انصاف د طرف نه دا خبره شوې ده چې د پاکستان تحریک انصاف سره فنډ کم شوی دی. یعنې تاسو ته به یاد وي چې کله عمران خان صاحب ویلې چې پارټۍ ته د رکوع ضرورت دی او په یوه ګنټه کې دننه دونه پیسې پاکستان تحریک انصاف ته راغلي چې هغه ته په 100 کلونو کې چې کومه پاکستان تحریک انصاف دونه پیسې نه وي راجمع کړه. هغې ویلې چې د ټرانسپورټ او لاجسټک په مد کې یو 15 کروړه روپۍ چې کومې تر اوسه پورې لګېدلې دي، یعنې تاسو د دې نه اندازه لګولی شئ چې د علي امین ګنډاپور صاحب دا وخت څه موډ دی. علي امین ګنډاپور صاحب احتجاج مؤخر کولو باندې برسر ګوهر صاحب او شیخ اکرم د هغې حمایت کړی دی، بلکې سلمان اکرم، راجا خالد خورشید او حماد اظهر د دې شدید مخالفت کړی دی. احتجاج مؤخر کولو په حوالې سره د پنجاب صدر حماد اظهر صاحب او د علي امین ګنډاپور صاحب منځ کې سخت جملو تل کلامي هم شوده، تبادله خیال شوله، د هغې نه بعد بیا سخته د دې په منځ کې تلخ کلامي شوده او هغې حماد اظهر صاحب ورته ویلي که چېرته ستا دومره ریسورسز شته، ستا دومره وسایل شته، نو ته بیا داسې کار وکړه او د محسن نقوي صاحب سره ته هر وخت کې ناست وې، نو ته هغې ته ووایه چې د عمران خان صاحب سره زموږ یو ملاقات وکړي، موږ به مطمئن شو، خبره ختمه، خیر صلاح، لیکن تر څو پورې تا زموږ سره د هغې سره دا ملاقات نه وي کړی موږ به دا احتجاج کوو. وزیر اعلی باندې د عمران خان صاحب سره د ملاقات نور چې څومره اراکین دي د هغوی د طرف نه هم ډېر زیاته دباو اچولی شوی و او ډي چوک باندې په برسر ګوهر صاحب ته دا ویلی شوي چې ته په دې باندې کور کمیټي اجلاس راوغواړه. نو برسر ګوهر صاحب سبا د اتوار په ورځ ماښامه چې دا اجلاس طلب کړی دی، دا اجلاس به کېږي او آینده چې کومه لایحه عمل وي هغه به په دې کې طی کېږي. نو د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ.